الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانو لکه څنګه چې مو مخکې وویل چې قرآن کریم به اول حرف بالحرف بیا کلمه بالکلمه او بیا مکمل آیات وایو. نو نننی درس مو سورة الناس دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل فقل کی تقاف پیش او دلام نرموالی بعد په نظر کې ونیسو. قل لیوانه قل غلط دی ځکه په قل کې هم د قاف پیش او هم د لام نرمی د منځ ځي، یعنی قاف پیش مجهول ویل کیږي، لام ډک ویل کیږي. نو قل اعوذ همزه ده نرمه باید وویل سي، چسب وویل سي، وچ آواز باید ورکول سي. عین واو پیش عو واو مده. اعو عین واو پیش عو واو مده دی. واو مده متساوی دي چې حروف مده درې دي. الف واو یا الف ساکن ما قبل زور، واو ساکن ما قبل پیش، یا ساکن ما قبل زیر. نو دا واو مده دی ځکه واو ساکن دی، داغه مخ کې توري عین دی، عین پیش لري. نو اعوذ او موږ تاسې ویلي دي چې حروف مده به یو الف کشو. نو اعوذ د ذال نرمي ذو برب الناس. برب الناس. همدارنګه پر نون باندې غنه کوو ځکه نون مشدد دی. غنه څه ته وایي؟ غنه د پزې څخه آواز ایستل یا آواز پزې ته بیولو ته غنه ویل کیږي. نو برب الناس. اوس توجه وکړئ، حرف بالحرف وایو. قل أعوذ برب الناس. اوس کلمه بالکلمه وایو. قل أعوذ برب الناس. برب الناس. اوس مکمل آیات وایو. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ملك الناس. پر نون باندې یو الف غنه او سین شپېله کم باید ډېر نسی. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. من پر نون باندې اخفا کیږي. اخفا به څه ته وایي؟ اخفا د پزې او خولې څخه په ګډه آواز ایستلو ته وایي. او پر کومو تورو کیږي؟ پر نون ساکن او تنوین باندې. نو من شر الوسواس الخناس. من شر دا را بعد ډکونه ویل سي ځکه چې را زیر لري. نو شر الوسواس
شر الوسواس د شر وروسته دغه الوسواس دغه لام باید ډک ونه ویل سي شر الوسواس الخناس یوازې په دې آیات کې خا ډکه ده هغه هم دوهمه درجه ځکه ډک حروف یا مستعلی حروف درې درجې لري په ټکوالي کې البته اوله درجه هغه ده چې هم زور ولري هم الف ولري دوهمه درجه هغه ده چې یوازې زور ولري لکه دلته خا چې ده ګوري زور لري خو الف نه لري او درېمه درجه چې یوازې پیش ولري نه زور ولري نه الف ورسره ولري لکه قو لکه قو نو من شر الوسواس الخناس ځینې کسان دا خا ډېره ډکوي خناس وایي دا غلط دی ځکه دا دوهمه درجه ده زور لري خو الف نه لري نو من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي کی باید د لام تشدید هیر نکی الذي يوسوس في صدور الناس یو د یا پیش وس د واو او د سین جنگول او د سین شپلکه وس د واو زیر وی يوسوي سو د سین پیش سو في یا مده في سو د صوت شپلکه سو سودو او دو واو مده سودو ریناس پر نون باندې غونه صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس د میم زیر د نون زور من نرموالی من الجنة د جیم زیر د نون غنه من الجنة تي والناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.